السلام علیکم د خان کلیک چینل مینوالو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د سمینا خټک په نوم باندې یو پښتنه اداکاره چې په نینا علي باندې هم مشهوره وه، خپل زوی په دې خاطر وژلې ده چې زوی یې فکر کولو مور مې پردو سړو سره غلط او ناروا تعلقات لري. قدرمنو، دا واقعه تېره ورځ د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې شوې ده چې ویل کېږي د سمینا خټک عمر 50 کاله او خپل زوی په چړو باندې وهلې او وژلې ده. اداکاره سمینا خټک چې د شوبز او اداکارۍ په دنیا کې د نینا علي په نوم پیژندل کېده او د لاهور په هنجروال علاقه کې یوازې اوسېده چې خپل سکه زوی احمد شاروز د غیرت په نوم وژلې ده. د مور د وژلو نه پس یې زوی له هغه ځای نه تښتېدلی دی چې بیا وروسته پولیسو ته معلومات شوي، پولیسو نیولی دی او د قتل آلی ورسره هم نیولې ده. ملزم زوی چې کله خپل بیان پولیسو ته ریکارډ کولو نو ویلي دي چې زه شکي شوی وم چې مور مې پردو سړو سره ناروا تعلقات لري او زه نور د خلکو د خبرو نه هم تنګ راغلی وم، ځکه چې هر چا به راته پیغور کولو چې ستا مور داسې ده او ستا مور هغسې ده، نو ځکه زه نور د برداشت نه ووتم. پولیسو ویلي چې دې ښځې یعنې سمینا خټک 2 ودونه کړي وو چې دواړه ناکام شوي وو او دواړه خاوندانو سره یې طلاق شوی وو او په دې وجه باندې خپل زوی احمد شهروز ته هم شک شوی وو چې زما مور چا سره غلط تعلقات لري، نو ځکه یې خپله مور د غیرت په نوم وژلې ده. مجرم اوس د پولیسو سره دی او نور تفتیشات ترې هم روان دي. قدرمنو ملګرو، دا ټوله د بېحیایۍ نتیجه ده او د داسې خلکو انجام اخر هم داسې وي، ځکه چې کله دوی د فلم یا شوبز په دنیا کې وي نو ښه په مستۍ کې وي، پیسې ورته هم ښه ډېرې میلاویږي او تعلقات یې هم ښه ډېر وي، نو دغه وخت د خپلو خاوندانو خبره نه مني او نه د خاوند خیال ساتي. ورسره چې کله کور وران شي او بیا چې پرې عمر تیر شي نو بیا غلط کارونه کوي چې د خپلوانو او یا نورو خلکو د لاسه ووژل شي. د دې واقعې باره کې به دا ووایم چې الله پاک به خبر وي چې د دې واقعې نور حقیقت څه و، خو تر کومه پورې چې د بېحیایۍ خبره ده نو داسې خلک اکثر په خراب مرګ باندې مري، ځکه چې یو څوک د الله پاک د قانون او حکم خلاف کار کوي نو هغوی خامخا ذلیل او شرمنده کیږي. خو الله تعالی دې اوس وبخي ځکه چې اوس مړه شوې ده. دوستانو، د ویډیو د کتلو ډیره زیاته مننه کوم. ویډیو در سره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي. تر بیا د لوی الله په امان.